زه خالي دې وجه نه وایم ورته شازیه جی، چې تاسو ماشاءالله ډېر ښه ورته وکړه چې ګانا ووایي ولې چې هر یو ډېر ورسټایل کس دی ځکه خو اوس به بل طرف ته ځو اوس به ځو فیصل ته ځو جی زمونږ فیصله دی بھائی چې کوم دی آپ ګانا جی لږ شان دی خو راته څه ووایې که نه زه خو به دې مخکې یو خبره وکړم جی جی چې داسې ښه محفل به جوړ شو او ملګري به راغونډ شو جی جی نو اجمل خټک بابا به ووي که رباب پروت نو په خپله به غږېدو هاي هاي کیا بات رباب به زه کېدم بار به وځم دا خو داسې بلکې د ستا خو یو بل انټروډکشن باندې شوی دی از ا ویری ګوډ پویټ بالکل شاعر هم دی ډېره فني پویټري لږ پویټري به لږ ورسره شیر کوي به داسې انشاءالله اوس وکړو بیا به بالکل بالکل لږ څه داسې پویټري خو زما داسې ده چې رنګینه غونده پویټري ده خو دې وخت کې به زه تاسو ته یو دوه درې شعر ووایم وایي ډېر ساجیبه را باندې زړه لګي هاي هاي ډېر ساجیبه را باندې زړه لګي او هېڅ پې د جانان نه بغیر نه لګي او مینې رانه ټول خوندونه وړي دي وای مینې رانه ټول خوندونه وړي دي اوس د ژوند خواږه په ما ترخه لګي او هسې ورته ستا په نظر ګورم کیا بات ہے کیا بات ہے هسې ورته ستا په نظر ګورم ستا وړوکې رور په ما ډېر ښه لګي دې نه مخکې خلک وړوکې رور ملګري کوي دا تل کېږي دا ډېر ضروري کار دی وړوکې رور ملګري شي نو بس ملګري راغلی دی راځئ جی جی خوند کوي ملګري چې راغونډ شي ټول ښه خوند کوي ملګري چې راغونډ شي ټول او یو پکې منخوس سړي ته سپېره لګي او څه وکړم ملګري ته یې داسې وي کیا بات ہے جی کیا بات څه وکړم ملګري ته یې داسې وي مړې د خټک سره مې نه لګي هاي هاي خټک سره حالانکې دا خپل هم خټک ته ګورې ډېر ښه ډېر ښه خټک ته ګورې